ګرانو کتونکو السلام علیکم. زه محمد سلمان همدرد د حق غږ پښتو چینل خبري لنډیز کې ستاسو کوربه اوس تاسو پام را اړوم د مهمو خبرونو لنډیز ته. اغلی وحید فقیری وایي طالبان غواړي چې تر ایران او روسیې راوروسته ترکیې ته سفر وکړي. د اشرف غني مخالفان 21 کسیزه پارلماني کمیټه جوړه کړې ده څو د طالبانو سره جلا وګوري. د خبرو د ټال یو سبب دا دی چې طالبانو یو د نوي همشمول حکومت مطالبه کړې خو اشرف غني ترې اوربند او د کابل په اداره کې اشتراک غوښتی دی. د ولسي جرګې رئیس میر رحمان رحماني د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار سره او په کابل کې د امریکا سفارت له سرپرست راس ویلسن سره لیدلي. دا جلا لیدنې په داسې حال کې کیږي چې د ولسي جرګې او حکومت ترمنځ د بودیجه او موقت حکومت پر سر ناندري زور اخیستی. د مزار کابل پېښور ریل پټلۍ د لارې نقشه لاسلیک شوه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د ازبکستان، افغانستان او پاکستان استازو مزار شریف کابل پېښور ریل پټلۍ د جوړولو لپاره لارې نقشه او پلان لاسلیک کړ. او پاکستانی رسنۍ وایي افغانستان ته د پاکستانی توکو صادرات د تیر کال په نسبت 11.3% کم شوي.